موږ سره د میدان اوږې یو بل عادي صاحب دی، دی به موږ ته خپله نامه راوښیي. زما نوم هستي محمد. هستي محمد، تاسو ته د دې د میدان اوږې ستونزې څه شي دي؟ موږ خو د دې ته یو ضرورت د روډ دی. دا روډ دا علاقه ته را جوړ شي. روډ پسې خو د اوبو هم ضرورت وي، چې روډ را جوړ شي اوبه خامخا له دې روډ سره مکملې پیدا کوي. بل دې په دا پاکستان کې بل داسې غار نشته لکه دا قیصابه. ډېر قیمتي وطن دی، له دې سره جارتونه دي، د سایل ملک دی چې خلک به بیا چې دې ته روډ را جوړ شي. مکمل به خلک راځي له اسلام آباد له هره ځایه به دلته د سایل دپاره راځي. اوس دا ضرورت ډېر د روډ دی، چې روډ نه وي خو څوک خو نه شي راتلی. په شا پورې چیز نه شي راوړی، نه غله راوړی شي، نه ګوړې راوړی شي، نه چیرین راوړی شي، نه اوبه راوړی شي. دا کار چې ضرورت زموږ ډېر په روډ دی، چې روډ دې علاقه ته را جوړ شي. بس دا خلک به بیا ډېر په سهولت شي. بیا به خلک چکر له راځي، سایله به راځي، دغسې به د 10 شپو د 15 شپو دپاره راځي. دلته به ټرین ترئ، سایل به کېږي، بیا به د خپلې علاقې دی. او چې روډ را جوړ شي بیا به د دې ته موږ ډېر په سهولت. ستا ډېره مننه د معلوماتو. به دا چې د موږ سره مهرباني وشي او موږ ته دا سهولت پیدا شي، بیا به ستاسو ډېره مننه وي. دا شاته چې کومه څاودر ښکاره دی دلته د تور دین څاودر ښکاري. ویل کېږي داسې چې تر ده څاودر څه څوک پرله پسې درې کاڼي وباسي، بیا هغه ته الله زوی ورکوي. نو دې اوس موږ ګورو، دا زموږ ملګري ټرای کوي چې ودې دوی څه کوي. ځه ګوډ یو خو وتله ماشاءالله. زه لرې کږه اوس بیا بل ټرای کوي. واه ګوډ زه بله وله په یوه د لاس دغه کړم. ګوډ او ګوډ دې خو ووتلې. شرنگ دلا ختم دل و غازی یمانولا شغازی یمانولا و انگریز پری و تو پتیخت بیر تزینا و غازی یمانولا